کوچلاک چې د کوچلاخ په نوم یادېږي د کوټې ښار شمال ته شاوخوا 40 کیلومتره لرې پروت دی. دغه سیمه ځکه ځانګړې بلل کېږي چې د طالبانو اوسنی مشر ملا هیبت الله اخندزاده نږدې 15 کاله پکې ژوند کړی دی. په 2019 کال کې کوچلاخ یو ځل بیا د نړیوالو رسنیو د پام مرکز شو. د 2019 کال د اگست په 14مه د قاسم کلی په الحاج جومات کې چاودنه وشوه چې 4 کسان پکې ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. هغه مهال داسې راپورونه خپاره شول چې د برید اصلي هدف مولا هیبت الله و. د کوچلاق قومي مشر ملک مجید چې وایي مولا هیبت الله له نږدې پیژني د هغې ورځې په اړه د سترګو لیدلی حال او د نوموړي په اړه خپلې خاطرې داسې بیانوي. مولا هیبت الله صاحب د تیرو که زه دا درته وایم د 15 یا 14 کالو څخه زه پیژنم. دی په کوچلاق کې د الحاج عجیب احمد علم په مدرسه کې دغه د کور مالته و. نو زما ډېر ملاقاتونه ورسره کېدل. اختلاف پر خپل ځای مګر ډېر ښه سړی و. جومات یې ورکوي. ما په خپله لمونځ پسې کړی دی. یو واره نه څو چاله د جمعې لمونځ مې پسې کړی دی. غیر لمونځونه مې پسې کړي دي. په درس خو باندې ښځنی خبر خو خامخا مدرسه وه درس پرې کوي. خو د ډېر امامت چې و هغه د ده ورور کوي. داسې دی چاودنه خو بالکل وسوله، په دې کې شک نشته. لکن په دا ورځ باندې مولا هیبت الله صاحب په کوچلاق کې موجوده نه و. د ده ورور هغه کې شهید سو. بالکل نور خلک شهیدان سولو. دی په خپله په دا ورځ باندې موجوده نه ولو. نو دی بالکل د دې زه هر څو دغه کولی شم چې په دا ورځ باندې بالکل دی ژوندی و. دی په کوچلاق کې موجوده نه و. داسې ولو دغه خو نو د مسجد خلک عام طالبانو د کلیوالان د کې مړه سولو. هغه مطلب هغه مشهوره کسان چې وو هغه د خاص کر د ده ورور کې مړ سولو. د ده ورور کې مړ سولو، په دې کې شک نشته. نور د ده ملګري دا کې شهیدان سولو، دا حقیقت دی. مګر نور چې ولو د مدرسې عام مطلب خلکو د کلیوالان ولو. اوس زما هغه تعداد ویر دی چې په دې کې څو کسان ولې ډېر وخت یې کېږي تعداد زما ویر دی. خو مولوي صاحب مولا هیبت الله صاحب خپله په دا ورځ موجوده نه و. له هغه برید څو کاله وروسته هم د مولا هیبت الله د هویت او شتون په اړه بېلابېلې پوښتنې مطرح کیږي. ملک مجید کاکړ وایي هغه انځور چې له کلونو راهیسې په رسنیو او خواله رسنیو کې د مولا هیبت الله په نوم خپرېږي د هغه اصلي انځور دی. دا بالکل دا د پاچ چې تړلی دی دا د تصویر دی. ولې زه ډېر ورسره کښېنستلی یم، ډېر نمک مو ورسره خوړلی دی، څو چله موږ پر ګډ په یوه دسترخوان ډوډۍ سره خوړلې ده. دا بالکل د ده تصویر دی. د دې زه تصدیق کوم. دا بالکل حقیقت دی. ګوره زه به داسې درته وایم چې دا یو ما درته وویل مال اختلاف پر خپل ځای مولا هیبت الله صاحب ډېر ښه انسان و، ډېر شریف النفس. ما د ده په زوره خندان هم نه دی لیدلی. دا زه حقیقت درته وایم. ورسره کښېنستلی ډېر یم لیکن ما د ده په زوره خندان هم نه دی لیدلی. د دې سړي په مزاج کې ډېره نرمي وله. یو واره زموږ د کوچلاغه څه یو ځوان پورته سولو نو خلک ماله رالو چې شپه وله چې ته مولوي صاحب ته ووایه چې دا سړی مړ نه کړي. زه چې د شپې ورغلم د دې مخکې هم پر ده باندې یو 2 چاودنې سوي ولې. نو هغه د ده ګاډو دا چې ولو خلک یې نه پرېښولو. خو خیر سهار چې زه ورغلم نو دی زما د روس په یاد کېږي دی و دا د ده ورور یو بل سړی ورسره ناست و. دی په په شلمبو کښې دا بادرنګ دا واچي موږ دوی ناتار ورته وایي. دا یې خوړی ما ته ویل راځه ملک صاحب. ما ورته ویل زه یې نه خورم. ده لا په راوخندل ویل یا ته شاید ته به دا ډوډۍ نه راسره خورم. ما یا مولوي صاحب درسره خورم یې. ما یو 2 ګولې وچه ورسره وخوړلې. نو بیا ده راته ویلې چې زه په خبره ما خبره لا نه وه ورته کړې. ده راته ویل چې په خبره زه پوه یم انشاءالله سړی به ژوندی درسي. ما مولوي صاحب ته څه چې زه چشتپار زه په خبر یم ته چشتپار راغلی ولې. ډېر نرم مزاجه، ډېر انتهایي ښه سړی او درګرد ښه دغه یې دا و چې دا سړی د پیسو شوقي نه و. دا زه یو حقیقت خبره درته کوم. پر دې باندې بیا امریکې ټایمز هم پر دې باندې یو ډېر غټ لیک وکړي چې دا سړی بالکل د پیسو لري. اوس پاته سولو د نجونو د سکول دغه نو هغه ټیم خو دا بحثونه موږ ورسره کړي نه دي چې دی ولې په دې کې دونه سخت تریزه پاته سو. دی ولې د دې دغه نه کوي. لیکن ما چې د مزاجن دی لیدلی ولو مزاجن دا سړی ډېر نرم مزاج، ډېر شفیق او ډېر ښه انسان.
د چاودنې وروسته بیا ګسه داسې یو میاشت وې بعد بیا چې دی ګسره په افغانستان د کم چې د اشرف غني ګورنمنت چینج دی بیا دغه باید د پسکرین راغلی نه دی بیا اصل کې دوی ما درتول د دې چاودنې مخکې چې د ورور شهید د دې چاودنې مخکې پر د دوی حمله وسولې په کوشلاک پر وسولې نو دی ډیر داسې هغه د ملګرو د چا سره ډیر نه ملاوي ډیر دغه د دې چاودنې بعد په مسجد کې وسه د ورور د شهید سو د خلک شهیدان دغه بعد خو بالکل بیا د سکرین ساوټ موږ د الحاج صاحب په برنده کې ناستو د جمعې ورځ ولا اجي نظر مو نور خلک مو موږ ګرد ناستو نو شیخ صاحب ناره کله چاول منځ کو کډوډي خورو ګور ډاکټر شیخ صاحب ستا خوښه ته دوی درځي چاول منځ نو دای پر موږ ګرد د پسیولو مسجد بلاړو مسجد د چولاړو د ممبر ته وخته یو زما اکثر دغه چې زه د جمعې په ورځ چې باجه تبلار سم زه نه پلونه کوم نو دا واقعیا په دې درته بیانوم چې دغه د شسړیتوب غو سما در اوسه په یاد کېږي پر دې زه رقم قسم اخیستی سم چې موږ د ماجه ته راپارېږو سو ما دی پر څنګ سول دو ما ته ویلې نن د زما دغه وار وی دی دغه چې کوي تقریر د مارتل مولوي صاحب زه په دغه لګیا ولم په نفلو ول نن ته زما په مسجد کې ما د طالبانو یو خبره نه ده کړې مطلب دې سړي دومره د غانډیوال دومره خیال ساتي دی په دې پولو چې د مسجد چې دی مطلب د زما خو دوست دی ما د ټول زه وسم ډېر احترام کوم خو اختلاف شته لیکن دا سړی په دا ورځ زه بالکل دغه تاریان په دا ورځ د خپل پښتو ده د ما ته وایي چې زه ستا د وجې په دا ورځ پر طالبان نه یم ګایدلی زه دا خبر چاته په دې نه سم کولی هغه وایي چې تا دروغ وایي زما در اوسه پورې د هغه مینه زما په زړه کې ده چې دې سړي کې څومره دغه ولو څومره عجبه بردباره سړی ولو زه خالي په دې مسجد کې ولاړ ولم د زما د وجه خبره نه ده کړې نو دا ډېر غټ سړی و دا زه کتر ته وایم ګوره داسې هغه ټیم یو واره د کرزي ګورنمنټ بیا دغه بعد اشرف غني راغلی دا سړی بالکل د چا خبره اورېدله دا ډېر ښه عادت و او بیا به تا ته دلیل د قرآن او د سنت په مطابق به تا ته دلیل درکوي او ستا خبرې هم اورېدله ستا دلیل هم ډېر منئ چې مطلب چې ډېرې خبرې به صحیح ویلې ده به دا وویل چې دا خبره صحیح ده اوس ما یو ورځ ورته وویل مولوي صاحب دا په افغانستان کې چې کم کې انډیا کوي کې بل ملک کې کبل کا روډ جوړیږي کې سکول جوړیږي کا پونتون جوړیږي کا هسپتال جوړیږي د دې د عام افغانان ته د دې ګټه دا د دې ته کبر ته چاودنه کیږي دا نړیږي دې ته په کوم نظر ګوري دا چې دا زه دې ته په دغه نظر ګورم دا غلطه ده دا زموږ د ملک تباهي ده نو دا سړی کې ډېر ښه دغه هغه دغه یې منئ چې کوم دلیل به دلیل یې منئ ګوره دا خو د دوی شورا ده په دې کې خدای کړم نه دی په دا شورا د دوی شورا باندې په دې باندې د فیصلې چې د شورا یې کوي لکه اوس د پی ټی ایم چې د مرکزی کور کمیټې فیصلې کوي دا رقم د نورو پارټیانو په لوډ بیرو چې د مرکزی کمیټې چورته هغه کوي د خپل شورا ده اوس نو زه د اوس د ډېر عمر ملاو سوی نه یم او خواهش م ډېر دی چې ورسره ملاو سم خو ملاو دی خو نه سم خو زه دلته یم د یالته دی خو دا سړی کې یو شی و د رشوت ډېر خلاف و دا اوسم که افغانستان جوړېدی دا به د په دغه جوړېږي چې دا سړی د رشوت د پیسو ډېر خلاف لیکن پاتې سو د نجونو د سکول په باره کې په دې په باره کې زه په دې نه سم چې ما د پر دې باندې بحث نه دی سره کړی چې ولې دوی دومره پر دې باندې سخت ودرېدل پکار دا دی چې د نجونو تعلیم افسي ولې په دې باندې ما یو ورځ یو بل مولوي صاحب ته دته نه یو بل مولوي صاحب ته مولوي صاحب د نجونو تعلیم په دې ټیک دی د الکوانو سه جلا اسکول جوړ کې پونتون جلا د دغه جلای نوشتي د دوی جلای لیکن پکار په دې دی چې یو زنانه نه جوړ سي بجای کې نر ډاکټر ګوري نو چې زنانه وګوري شد هغه ملا صاحب راته چې دا خبره صحیح خو دا ته به زمینه به جوړ سي زما امید دادی یو اعلان خو دا اوس د یو کال مخکې وکړي چې موږ د انجونو د الکوانو پونتون سره جلا کوو در میټرک پورې چې موږ لسم ورته وایي در لسم پورې به هغه کوي دغه مخکې اجازت نشته نو شاید چې در دا پورې ورکړي شاید نورم په دې کې دوی دغه راولي لو صلی رحمې دا ده چې د دغه قریبانو ښځو هغه حقوق ورکړي خو د ملک مجید په وینا د انځور ترڅنګ یوه بله پوښتنه هم شته
هغه وایي که څه هم خپور شوی عکس د ملا هیبت الله دی خو د طالبانو له لوري په بیلابیلو وختونو او مناسبتونو کې خپاره شوي غږیز پیغامونه د هغه له اصلي غږ سره توپیر لري. ما چې د داسې خبرې کړې دي مجلسونه مو سره کړي چې ورسره کښېنستلی یم دی ډېر داسې میټګی دی لیکن دا کوم غږ چې زه نن سبا اورم د اختر په تقریر یا په بل ما ته خپل غږ بل رقم را معلوم سي بیا د دوی د افغانستان یو بل قاضي قضات د مرشد سپریم کورټ دغه ورته نوم بیا زه نه واخلم نه مې بد کار دی ما دغه څه پوښتنه وکړه هغه هم په کشلاخ کې د مخه پروت اوس ولاړی دورې د ده ډېر ښه ملګری دی ډېر دغه ملګری دی نو هغه څه ما پوښتنه وکړه مال مولوي صاحب په خیریت دی ژوندی دی هغه راته وویل چې بالکل ژوندی دی بکول هغه او غږ چې دی په غږ کې ماته فرق را معلومیږي دا یو حقیقت خبره ده چې زه هغه غږ اورم او دی چې ما څونه اورېدلی دی هغه غږ د دې غږ فرق دی او چې زه برته د ده ملګری چې زه دغه کم هغه وایي چې نه بالکل ژوندی دی. ملک مجید کاکړ وایي په کوچلاخ کې له هغه برید وروسته ملا هیبت الله بیا د خلکو په منځ کې نه دی لیدل شوی. نوموړی زیاتوي دا چې هغه ولې له عامه منظره ورک شوی دا د طالبانو امنیتي تګلاره ده خو د ملا هیبت الله نه راڅرګندېدل د هغه د شتون هویت او اوسني وضعیت په اړه بیلابیل اټکلونه او پوښتنې راپورته کوي. دا خو داسې دی ګوره دا دې ته تحریکونه وایي دا خو یو تحریک د طالبانو په تحریکو کې دوی خپل دا رقم خلک بیا شهید سوی می یا وفات سوی یا دغه زغر دې نه دغه کوي په دې باندې چې هغه تحریک ته تاوان رسیږي اوس خو په دې نه یم خبر چې دی پر د پانی دنیا ستا او که نسته په دې زه دغه نه یم خو زه هغه ټیم ما د ټول په هغه دماکه کې زه د دې بالکل دغه یم چې بالکل په هغه کې نه دی مړ سوی په غږ کې ماته د لږ فرق را معلومیږي چې غږ هغه رقم نه دی لیکن پاتې سولو دا د تحریکو یو خپل سټریټیجي ده چې هغه خپل لیډر که وفات هم سي ډېر عمر یې نه دغه کوي داسې دی چې د ده ګوره د ده څه چې لکه دلته چې د وزیر اعظم سره خپل کابینه میټینګ کوي اوس د ده د کابینې خلک خو ګرده دا وایي چې دی ژوندی دی آیات دی. اوس دویمه خبره دا ده چې افغانستان در اوسه پورې منل سوی خو نه دی یوه ملک هم دغه نه دی منلی اوس دا به بیا د دوی خپل ځان ته یو دغه یښیي چې آیا موږ چې دی ځان ښکاره کړو یا نن سبا خو داسې جدید دغه دی چې لا یې امریکا ټارګټ نه کړي یا بل څوک شاید د دوی به دا خپل یو داسې پلانینګ یو دغه به یې په دې به ځان نه دغه کوي. ګوره ملا محمد عمر دوی څو کاله نه دغه کوي ملا محمد عمر څو کاله د دوی دغه نه کوي اوس ملا منصور خو داسې و چې هغه دوی پر دا نوشکي و دا باندې چې هغه کم ډرون وسل هغه پټېدی نه سولو دا ګرد عمر د تحریکو دغه داسې چې هغه خپل لیډر چې دی هغه ډېر عمر ظاهر کوي نه چې تحریک خراب نسی چې په تحریک درار را نسی په تحریک نور داسې بیا د دوی خو نوی ګورمنټ نو په داسې د حال کې به څنګه د ښکاره کوي نه په دغه خو زه د دې ډېر په دغه سره وایم چې دا د ده ورور پر ممبر ناست و هغه خطبه ورکوله هغه د لمونځ ورکوي دا دغه لمونځ وسو د لمانځه دستي بعد دا دغه سوی دی مطلب د جمعې د لمانځه خاص په دوران کې اوس خطبه و دا سوی ده دا په دا ورځ بالکل دی په کشلاخ کې ګس حاضر نه دی